أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. سورة البقرة النسم نمبر آیات اول سپارہ مخیتن کی اللہ رب العالمین صفات خبیثہ د منافقان اللہ بیان کرو. مثال اللہ تعالی دا غوی د حالت ذکر کو، د کافرانو مثال اللہ تعالی ذکر کو. وز د دری د دو آیتونو کی اللہ رب العالمین نور مثال ذکر کوي د پاره د وضاحت د منافقانو او داغي قسمون ته الله اشاره کوي، منافق اعتقادي او منافق عملی. ترجمه لفظی د اول آیات دا الله فرما او کصیب، الله فرمایا مثال فشان د ډیر باران د من السماء تر بد اسمان نا فيه ظلمات چې په دې باران کې تیاری وي، ورعد او غلزار وي، وبرق او برخنا وي، یجعلون دوی ګرځي اصابعهم ګوت خپل فی اذانهم په وګونو خپلو کې من الصواعق د وجد تندرنا حذر الموت د ویر د مرنا والله محیط الله راګرون کې دی بالکافرین کافرون لرام. دا مثال الله د منافقانو ذکر کوي، منافق اعتقادي. لکه وسړی دشت کې رواني او د اسمان نه ډیر هغه باران ناکته شي، تیاری وي، تک توره تیاری وي، د شپې تیاره بیل وي، د ورځو تیاره بیل وي، غلزار او برېښنا دومره شدیده برېښنا او غلزار وي چې دا په غوږونو کې ګوتې کړي ولې چې مړ نشم. دا یو مثال الله ذکر کوي. صایب اغي باران ته وی چې باغی کې هغه د فصلی په موسم کې وي او فائدې ډېرې لري. یو په قران کې به غیث راځي، غیث اغي باران ته وی چې هغه د سوکړې نروس راځي او د مثال تطبیق داسې دی. صایب یعنی ډېر باران دا د اسمانه چې ډېر باران نه رواني او را کوزيږي. د دې مثال دا د قران سره دی. قرآن دا هم د بر راځي او باران دا هم د بر نه راځي او د دې باران د قرآن سره ډېرې وجې دي چې ولې الله تعالی مشابهت د باران او د قرآن ذکر کو. اوله وجه دا ده چې باران هم د بر نه راځي او قرآن هم د بر نه راغلی دی. دویمه وجه دا ده چې دا د باران اوبه دا ډېرې صفایي، نو قرآن چې کوم احکام دي دا هم ډېر صفا دي. کافر ته کافر ولله، منافق ته منافق ولله، حلال ته حلال، حرام ته حرام. او بل وجه دار چې باران سره ژوند د زمکه راځي، ژوند د زمکه راځي، زمکه سره ژوند کیږي، د قرآن سره مړونه ژوند کیږي. کوم انسانانو تعلق د قرآن سره دار ژوندو ژوند والای. او بل وجه دار چې عموم النفع کې فائدہ ده، لکه باران کې فائدہ ډیره زیاته. دنیا کې الله کافر مانم کوي، منافق مانم کوي، که خو هغه مانم کوي، که نه خو هغه باندې کوي. دا شانته د قران د احکام هم دي. قران کې فائدې عام دي، مؤمنان د فائدہ غشته شي، منافق د پارم دا بیانېږي، کافر د پارم بیانېږي، فائدې ډیره عام دي. او دلته بل ذکر شو چې ظلمات تیارې، باران کې باران وریږي، ډیر باران وي او تیاری بکی وي. نو تیارونه مراد دغه شانته د باران کې چې کومه ظاهري او د ښکارا تیاری وي، دغه شانته په قران کې هم تیاری دا بیانېږي. کفر، شرک، منافقت، ګناهونه د دې ذکر په قران کې شته. ورعد غلزار دغه شانته لکه باران کې غلزار وي، دغه شانته قران کې هم وعیدونه شته دي، رټنه شته منافقانو ته، کافرانو ته، مشرکانو ته. او برېښنا مشابهت دا دی، تطبیق دا دی چې قرآن سره، قرآن کې چې شانته د مؤمنانو د پاره ایمان او توحید دلایل، عقلی دلایل، نقلی دلایل دا به کې بیانېږي. نو دې مشابهت دغه شانته دا د برېښنا سره دی.
چې پاوریدو باندې مخالفین او د قران منکرین کافران مشرکان هغه د غشان ته هغه په حیرانیږي چې دا څنګه دلایل بیانېږي او لکه یو سړی د غشان د دومره سخت وي لکه څنګه باران کې ګړزار ډېر وي او تورتم به ډېر وي او دا کم چې باران کې راګیر شوی داخله بغوګونو کې ګوتې دي نو کله چې قران بیانېږي منافقان دا هغه من ډیر بد لګيږي ځکه د منافقان قران کریم کې منافقان الله خص کړی دی هغه قباحتونه دا هغه مثالونه د الله بیان کړی دي حذر الموت نه مراد د ویری د مرګ نه د وجنه وګونی ګوتې کې دینه مراد احکام شرعیه دي شرعي احکام چې کله بیانېږي دا منافقانو من ډیر بد لګيږي لکه چې کله وته حج تلاشه کله وته jihad تلاشه کله وته زکات ورکا او کله وته مانزه تراشه نو دا به منافق انسان من ډیر سخت لګيږي ته کمر لې به جمعه ته جراولي او د 15 منټه قرآن ته کېنه 15 منټه دعوت ته کېنه نو سخت څنګه تاسو رقم جمعه ته مړه جمعه د مانزه لپاره جوړه کړه قرآن درسونه لپاره جوړه او د مولان نه تنګ شي دا منافقان به دا خبري وکړي حذر الموت دغه شان د قرآن بیان دی او دغه شان د تطبیق دی شرعي احکام په منافقانو داسې بدلېږي ته کمړ کیږي او ته دغه شان ته دا به هوش کیږي لکه څنګه سړی مرد وجه به هوش کیږي والله محيط بالكافرين الله راګرون کې د کافرانو لرا مقصد دا دی چې د الله نه څوک به انسانانو کې نشي بچ کېدل دا ټول خلک الله قیامت ته جمع کوي بربند خپل ناسونه دا ټول خلک الله ته ولاړي هلاکت دی چې الله دا ټول کافرانو دا راګرول شي په هلاکت کې والله هلاکول شي يكاد البرق يخطف ابصارهم راجح قولدار د آیت تتمه ده د مخکې آیت د پاره ځینې مفسرین ذکر کوي هدایت بیل مثال له هغه بیل مثال له راجح قولدار د تتمه پورواله د مخکې آیت د پاره معنی لفظي ده یکاد البرق الله تعالی فرمای نزدې د برېښنا یخطفو چې وتختی ابصارهم د دې نظرونه کلما اضاء لهم ارکل چې رڼا شدوی تام رڼا شدیتا مشو فيه تکي پاغه کې و اذا اظلم او کله چې تیار شي عليهم په ایمان قامو دی ودريږي ولو شاء الله کو چرته خو غشوي د الله تعالی لذهب بسمعهم خامخ الله به بوتل او ختم کړه وو د دیغه غوګنا یعنی طاقت دا ورېدو دوی و بصارهم طاقت د نظرونو د سترګې دوی دا الله ختم کړي وي ان الله بشک الله تعالی على كل شيء قدير پر سمانه قدرت والا دی قرآن چې کله لګولېږي لګ معنا به کې لګا تفسیر به کې وشي به سره خپويږي یې لفظي لفظي ترجمه چې کې به باندې سره نه پويږي مقصد دا دی چې دی لکه څنګه چې مخکې بیان شو مخکې آیت کې باران الله ذکر کو باران کې دوه شیزونه دوه فائدې به کې یو باران کې دا فائدہ ده تازگی او شینواله به را پیدا کی یو فائدې ورکې خلکو ته نو مؤمنانو ته دا قرآن فائدې ورکې ایمان سره تازگی روح سره تازه شي دویمه فائدہ باران کې دار چی رعب او خوف او ویره بکوي نو قرآن کې دغه شانته منافقانو لپاره رعب او خوف دا بکې بیانېږي نو دا آیت متعلق د مخکې آیات پورې او دې کې مراجح قول دې آیات دا دي چې دلته الله رو من تشبیه د مرکب بالمرکب ذکر کوي معنی دا یعنی دا تشبیه شي دا یعنی څنګه چې باران دا وریږي او باران ډېر زیات سخوي دومره سخوي چې د خلکو دا نظرونه دا غوتختي د خلکو د وګون دا تکلیف ورسې کړي چې ګړزارې باران کې ډېر وي سخ باران وي سلې پکې وي ګړزارې پکې وي برېښنا پکې وي سړی وګونه سم کار نه کوي د سړی سترګې سم کار نه کوي د قشان در قرآن احکام دا چې بیانېږي منافقانو باندې دومره سخت لګيږي چې را دا سره رقم کتاب دی کینم کینم کزم خلک وراته منافق وي کینم دا خبر را باندې خیر لګيږي څنګه دا شاته پر منافق انسان باندې د قران کریم د احکام داسې لګيږي کلما اضاء لهم مشوا فيه کله چې رڼا شیندوی په کې به تک کې څه معنا منافق انسان چې کله چې وړ مسلې بیانېږي الګه jihad دی او نږدې دی او غنیمتونه دي او دغه شان د مسجد او چرچی دي به هغه کې کوشش کوي چې لا شي لکه غزوه خیبر کې منافقانو په زور اور پیغمبر تاسو سره حسد ته کنا مونږ ول نه پرې دي زګه غزوه خیبر په تاریخ کې داسې غزوه چې الله پیغمبر ته مخ کې نه ویلو چې الله به دازمه کتاره درکې منافقان خو پويږي خپل خیر او شر باندې خو پويږي او چې کله دغه شانته غزوه لري دغه شانته حنین غزوه
دا شان د نور غزوی چې پته ولګی چې سفر هم لري ګرمي په ګډه ده هغه کې ویل یا پیغمبر هم پرې دا وکنه کورونم خالی دي زنانه بکی دي او دې خبر دي ولا تفتنی بلایت کې برش یو منافق راغ نبی علیه الصلاه والسلام تی ویلا اے د الله پیغمبر نبی اسلام سره څنګه لګو وی چې کار دی چې پلانکی غزوی ته زو اول ته دا وی غزنانه ډیر زیات خیسته دي او هغه به موږ ته غنیمت کې ملاوي شي تعالی به کې وینځي درکو هغه ته ډاری کویلا اے د الله پیغمبر ولا تفتنی یا رزخو زنانه او ترغه شان د زنانه او تدل شمه کتره زنانه او نشمه صبر دله ما فتنه کې ما چوا پیغمبر ته ما فتنه کې ما چوا یندار منافقانو هغه ذهنونه نو دوی باندې دغه شان د چې کله به کې فائدې هغه کې به هغه باندې به عملم کوي او هغه به کوي و اذا اظلم عليهم قاموا کله چې دغه شان د تیار شي هغه ودرېږي سمانا کله چې کوم حکم دغه شان د سخوي jihad ته به کېته وي هغه کې دغه شان ته صح حکمونه به کوي او هغه سم مظلم لري وي هغه کې به څه کوي کې به ودرېږي ور باندې عمل نه کوي الله تعالی ورکه ستاده وګونه ستاده بدن ستاده طاقت الله وې زما په لاس کې دي زبدي څو وګونه کوم چې قران نه اوري زبدي سترګو کوم چې قران ته پینې ګوري الله فرمایي که زما خو غشي کنه دا هر څه بستا ختم کما دا موقت مدار درکړي دي او دا هر څه نه خستم شما او کسیبین الله فرمایي یا او دا د پاره تخیرم دی یا په معنا د بل دی کا په معنا د مثل دی او دلته مثلهم دا مقدر دی معنا دا سکیږي او کسیبین الله تعالی فرمایي یا مثال د منافقانو په شان د ډیر باران نه یا مثال د منافقانو په شان د ډیر باران د مینه سمای طرف د اسمان نام د باران فيه جبري باران کې ظلمات تیاری وی ورعد او غلزار وی وبرق او برخناوی یجعلون چدی ګرځي اصابهم کو دخپلی فی اذانهم بوغونو خپلو کې من الصواعق د وجد تندرنام حذر الموت ويرد مرنام والله محيط بالكافرين او الله راګرون کې کافرون لرام یکاد البرق نزدې د برخنا یخطف ابصارهم چو تختی نظرونه دوی کلما اضاء لهم ارکل چرنا شدویتا مشوفی تکی باغی کی و اذا اظلم علیهم او کله چې تیار شي په دوی باندې قامو دوی ودرېږي ولو شاء الله کچر تکو غشوي د الله لذهب بسمعهم خامخابو طلبو ختم کړهبو طاقت دا ورېدو دوی وابصارهم طاقت د نظرونو دوی ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر پرتمانه قدرت والا دی